بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ومصليا ومسلما وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. الله تعالی فرمای وګورئ بني آدمه څرنګه و انجام د مجرمانو چا چې جرم وکړو له حق بغاوت وکړو له اسلام او دین سره یې دښمني وکړه له پیغمبر د وخت سره یې دښمني وکړه انجام و پای یې څه شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا کلکم راع خبردار هر یو د تاسې شپون ده ذمهوار ده وكلكم مسؤول عن رعيته او هر یو د تاسې مسؤول ده او پوښتنه به ځینې کیږي له رعایت د ده څخه چې ده په خپل رعایت کې څه کړه وړه کړي سرته رسولي دي. که یو انسان تکې تنها انسان ده د هغه رعایت د خپل جوارحو خپلې قواوې خپل غرایزو خپل تمایلات دي الله به د هغه پوښتنه تېر کوي د هغو پوښتنه به تېر کوي چې دا د څنګه استعمال کړو. که په یو کور خاندان کې مشر نو ورسره به د خانداني رعایت پوښتنه هم ځینې کوي. که په کلي کې مشر د کلي پوښتنه به هم ځینې کوي. که ولسوالي که والي که وزیر د هغه به په خپله ساحه د رعایتداري کې الله جل جلاله پوښتنه تېر کوي. او که څوک د ټول ملک په سطحه باندې مسؤول و ذمهوار الله جل جلاله به د هغه ټول ملک د رعایتداري او د کارکردګي پوښتنه ځینې کوي. د ما خوږو مؤمنانو ورونو الله عز وجل موږ تاسې ته د ډیرو پاکو وینو په تویېدلو د ډیرو سختو کړاوونو په تېرولو او د بېدریغه قربانیو په نتیجه کې پس له سوونو کلونو اسلامي نظام راکړی او پس له څه باندې 40 کلونو یو مرکزي مسلط حکومت راکړی ده چې دا د الله عز وجل ډېر لوی انعامات دي او د نعمت د الله شکر په ځای کول پکار دي او شکرانه د دې نعمتونو به داسې په ځای کوو چې رجال د حکومت که لوړ رتبه دي که ټیټ رتبه دي هغو ته په دې یوه کلمه کې خلاصه کوو چې الله عدالت درڅخه غواړي عدالت وکړئ او عدالت ته شا مه ګرځوئ. که عدالت ته مو شا وګرځوله د الله د عظیم عذاب او د بدترین عذاب په انتظار به یو. او هغه انسانان چې هغو ته الله جل جلاله علم ورکړی یو فن یې ورکړی یو تخصص یې ورکړی په یو رشته کې مهارت لري هغه د دې مظلوم او کړېدلي ملت په خدمت کې راولي نفع ورته ورسوي او د ځان په تعمیر کې د ځان په آبادولو د ځان په سوچ کې یوازې د ځان په سوچ کې مه کېږئ او کم نفع نه ورسوله په خپل علم او په خپله پوهه باندې د ځورېدلي ولس ته نفع نه ورسوله نو الله جل جلاله به سخت حساب را سره کوي او ټولو ته بیا د موږ ته ذمهواري دا ده بالخصوص رعایت چې هغه د الله جل جلاله د دې عظیمو انعاماتو او نعمتونو قدرداني او قدرشناسي وکړي. هغه له خپل حکومت سره له خپل
مسؤولینو سره په اخلاص کې وچلیږي، کفران د نعمت ونه کړي، ناشکري ونه کړي، او که یې ناشکري وکړه نو د الله عز وجل داسې عذابونه به پې باندې راتویږي که نظام من بال قطع سلکه فتتابع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د تسپو تار چې وشکېږي او هغه دانې یو په بل پسې بلا مهلته راتویږي، د الله عذابونه به بیا داسې راباندې راتویږي. الله هم دې د الله له عذابو وساتي.